په دې ځای کې څه موده وړاندې د جګړې د ټپیانو درملنه کېده، خو اوس ورته په لسګونو دغه ولاړ کسان له لرې پرتو سیمو څخه د خپلو ناروغیو د درملنې لپاره راغلي دي. د غزني ولایتي روغتون ته هره ورځ په سلګونه کسان له لرې پرتو سیمو څخه راځي. له لرې پرتو سیمو څخه راغلي دغه کسانو له CMG سره په خپلو خبرو کې وویل چې دلته په شپو شپو د خپل نوبت لپاره په تمه وي. ما خپل مریضان بیخي تکلیفي مریضان مې و، د خپل ولایت کې زابل کې بیخي تبابي نه کېدله، نو ډېر تکلیفي مریضان وینې ته ډېر اړتیا لري، نو دلې م راوړي د غزني ته اریانا صحت روغتون کې وم، اوس یې له غږې وایستم چې وینه نه پیدا کېږي، نو ملکي شفاخانې ته راغلی یم. دلته م اوس فعلا خو نه نوبت شته، نه شی شته، بیخي هوا یخه ده، نو نه شی راته رسېږي، نه ولاکه شی بیخي حالات خراب دي، نو مریض بیخي تکلیفي دی، ډېر هجلي مریض لرم. نوبت کې نه شو، دغه مشیان مریضان هغو د لرې چې راغلي ملکي شفاخانې ته راغلي چې بیرپو دوا راکړي. د دوی په خبره دومره توان نه لري چې په شخصي روغتونونو کې درملنه وکړي. غزني د افغانستان یو له هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د لومړی نمبر شهرا په غاړه پروت دی، او دې روغتون ته د ناروغانو شمیر ځکه زیات دی چې کابل کندهار ته په سفر روان خلک او د ګاونډیو ولایتونو اوسیدونکي هم ډیری دلته د خپلې درملنې لپاره راځي. له ګیرو له درسخیل و امیر محمد نمیږو یا کسان د نو ساکتر سوان بیګا د زوی باسکل ولو هغه خرڅ هغه ماره واخیستې دوی لیمو باندې تلای نه سوی دوا مې اول وار له دوړې ده، اوس را چې ورک ده چې دار ور دوا چې نیوس. دغه ناروغان وایي چې د روغتون ته په خپل راتګ سره له ګڼو ستونزو سره مخ وي او د ناروغ پایواز د شپې تېرولو او کېناستلو ځای هم نه لري. د ناروغانو ترڅنګ د دې روغتون ډاکټران هم وایي چې د تېرو کلونو په پرتله د ناروغانو شمیر څو چنده زیات شوی دی، خو د امکاناتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. اوس د مراجعینو راتګ ولایتي شفاخانې ته تقریبا 100% ده. هغه سیمې چې موږ یاره دایا د اجرستان د ډېرې لرې د غزني ولایت لرې ساحې سیمې دي، د هغو نه مو مریض نه درلوده. اوس د ناور نه دا ساحې به بندې وې، لارې ډېرې بیکاره لارې به، اوس د هغو ساحونه د لرې ساحونه حتی موږ مریض د ډیلې سرحد د پاکستان سره موږ د اوځای نه مریضان لرو. مخکې موږ درته ویل چې دا مراجعین چې په ولایتي روغتون کې فیصدي ډېره کمه وه، ځکه خلک به دومره نه راتلل، ځکه اقتصاد یې سم و. اوس څوک چې لري او نه لري بس د ولایتي شفاخانه ده او دی دي. موږ تقریبا داسې ورځ شوي چې موږ د ټولو بخشونه 900 پیډیګانې یعنې 900 ناروغانو مو ګورو د ورځې، 4 بخش اطفال، داخله، جراحي، نسایي، ولادي، داسې ورځ موږ نسخې حساب کړي چې 900 ناروغان به مو کتلي. دوی زیاتوي چې د غزني د ولایتي روغتون ودانۍ ډیره پخوانۍ او دومره ناروغانو ظرفیت هم نه لري. مراجعین ما روزانه کې هسته د ماشومانو په برخه کې موږ دا ورځې تر 250 ډیر ناروغان لرو، ځکه چې له ډیری ولایتونو څخه هم دلته خلک راځي. نو ویلی سو چې امکاناتو ته په کتو سره موږ د دومره ناروغانو د درملنې توان نه لرو. حتی دغه د اوسېدو یا د ناروغانو د کتلو خونه مو هم وړه ده او ظرفیت نه لري چې موږ خپل وسایل پکې ځای پر ځای کړو. د روغتون مسؤلین وایي چې حکومت باید ژر تر ژره غزني ولایتي روغتون ته خپله پاملرنه زیاته کړي او په اوسني وخت کې یې جدي غوښتنه د ولایتي روغتون د ودانۍ رغول او پراخول دي. ولې همدا مشکل چې موږ لرو، یو خو د خپل شفاخانې تعمیر موضوع ده، ځکه تعمیر په صحي خدماتو کې تقریبا 50% رول لري. که چیرته یو سټانډرډ تعمیر نه وي، نو هر څومره امکانات او وسایل او پرسونل چې وي هم نشي کولی په اسانه شکل باندې خدمات عرضه کړي، چې موږ د تعمیر له نظر ډېر زیات مشکل ته مواجه یو، ځکه دا موجوده تعمیر چې تاسو خپل لیدلی ده دا تقریبا په کال 1930 کې یعنې تقریبا 80 کاله مخکې دا جوړ شوی ده، چې د اوس وخت ضرورتو په اساس باندې هیڅ تکافو نه کوي او قابل د استفادې نه ده. ولې موږ ناچاره یو چې د دې نه استفاده وکړو. غزني د افغانستان یو له هغه ولایتونو څخه ده چې د ښار په پرتله یې په لرې پرتو سیمو کې ډېر خلک اوسېږي او دغه خلکو ته په تېرو کلونو کې د جګړو او نورو ستونزو له کبله دغه روغتون ته
د راتګ زمینه نه وه برابره. د غزني د ولایتي روغتون مسؤلینو له موږ سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د تیر په پرتله ناروغان څو چنده زیات شوي دي او امکانات یې محدود شوي دي. دوی له حکومت او دغه راز له نورو اړوندو مسؤلینو څخه د لاسنیوي غوښتنه کوي او وایي چې غزني ولایت ته باید ځکه پاملرنه زیاته کړي چې دغه ولایت ته تقریبا له پکتیا، پکتیکا، زابل او یو شمېر نورو ګاونډیو ولایتونو څخه هم ناروغان راځي. احسان الله کریمي، CMG د غزني ولایتي روغتون.